بسم الله الرحمن الرحیم. سورة علق مکی سورت ده نونه آیاتونه لري او یوه رکوع ده. دا سورت تعلق ساتي د قرآن د ابتدایي شروع سره. عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول د سبا کې جبرائیل علیه السلام راغی او ورته وویل چې او دا په غار حرا کې ناست وو چې اقرا اولولا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه ما زلستون کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي بیا چې هغه ملائکه زونی ومه زور راک بیا پرې خودم بیا راته ویل چې اولولا ما بیا هغه جواب ورکړم. پس د دریم ځل نه راته ویل چې اقرا ربک الذی خلق او دا پنځه آیاتونه ولوستلو. د صحیح حدیثونو ثابت ده چې لومړی هم دا سورت نازل شوی. کوم سورت؟ سورت علق. د دې سورت شروع د تعلیم نشوي ده. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا امت اومي امت دی او دلته دی قرآن کې راغله چې دا د لوستلو والا امت دی، شروع د لوستلو نشوي ده. نو دواړو منځ کې خو فرق شو. یو ځای کې وایي چې دا امیان دي، بل ځای کې وایي چې نه لوستلو. امي معنی دا ده چې د دې دین شروع د عربو نشوي. عربو ته به امین ویل، امین یعنی اهل کتاب نو. او هر چې تعلیم او لوست نو دا د دی امت په لومړی خواصو کې هم دا دی. خو یوه خبره شته دی چې یو امت یو پیغمبر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې امیتوب دا امیو دا پکې صفت دی، او په امت کې علم او پوهه دا صفت علم پوهه نبی علیه السلام ته الله ورکړی وه. دویمه خبره دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی دا امی دی په دې معنی باندې چې دا استاد نه لري. د استاد نه درس نه دی لوستی بلکې الله ورته ډایرکټ درس ورکړی، علم او پوهه ورکړې ده. لکه قرآن کې تاسو په مخکې بار بار تیر شو. سورت محمد کې الله وایي فعلم انه لا اله الا الله. پیغمبر آپ په دې خبره ځان پوه که علم زکه چې بل معبود سوا د الله نه نشته دی. سورة رحمان کې تیر شو ویل الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. علم ورکړی دی د چا د طرف نه؟ د الله د طرف نه. د الله د طرف نه پوهه ورکول شوي. چاته ورکول شوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نو هغه امی دی په دې معنی چې استاد نه لري. مونږ او تاسو عالمان یو په دې معنی چې استادان لري. دا معنی هرگز نه ده چې دا امت امید دا به کلم نه استعمالوي او دا به پوهه نه حاصلوي، بلکې د دې صورت شروع شو د دینه چې دا دین په لیکلو او په رسولو کې لوستلو ته محتاج دی، زده کولو ته محتاج دی. دلته به وروسته د قلم ټکی راشي. شروع د دین وشوه ځکه دا دین د زده کړې د پوهې او د لوستو دین دی. د نورو ادیانو سره د دې دین فرق، لومړی فرق د نورو ادیانو سره د دې دین هغه دا دی چې نور دینونه به خاص منطقي ته وو، خاصی جغرافیې ته، خاصی یوې خطې ته وو. پیغمبر به الله یو خاص خطې ته راولېږم، یوې خاصې جغرافیې ته به الله راولېږم، خاصې سیمې ته به راولېږم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ټولې ځمکې ته رالیږلی. یو فرق دا دی. دویم فرق دا دی چې هغه دینونه موقت وو. د یو پیغمبر پر راتلو زه بل پیغمبر به چې راغی تیار به منسوخ شو، هغه دین به منسوخ شو، بل به شروع شو. دا دین چې دی دا موابد دی، دا د دې دپاره ناسخ نشته دی، دا منسوخ کیږي نه، تل به وي، همیشه به وي. دا دریم فرق دا دی د پخواني نورو ادیانو سره چې د هغوی ادیانو د پخواني ادیانو هماغه امت و چې کوم امت ته به پیغمبر راغلی و بس هماغه به امت و. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر راتګ سره دا ټول خلک د امتیان دي. دا که یهود دي دا د رسول الله امتیان دي، که نصارا دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي، مجوس دي دا د رسول الله امتیان دي، مشرکین دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي. دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي. بیا څنګه امتیان شو؟ دغه مقابلې کې دغه ځان نه حساب. جواب: د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دوه قسمه دي. یو امت ته اجابت دی او بل امت ته دعوت دی. مونږ چې کوم امت یو کنه مونږ امت اجابت دي، مونږ جواب ویلی دی، دین مو تسلیم کړی دی، ناسخ او منسوخ دواړه منو. څه احکام چې دي هغه ټول منو. کلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید کلمه وایو، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. دا کلمه وایو. هر چی دا یهود، نصارا، مجوس، مشرکین، ملحدین، مرتدین دا د رسول الله امت دی، خو د اجابت امت نه دی بلکې دا د دعوت دوی ته به مونږ دعوت ورکړو، دا د دعوت امت دی. نو دریم فرق مونږ دا بیان کړ چې ټول خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي. څلورم فرق د نور ادیانو سره د اسلام د دین دا چې دا دین چې څنګه عبادت دی نو دا دین همداسې قانون هم دی، او دا دین چې څنګه تعبد د عبادت دی همدا رقم ته په دې کې د دنیا ضروریات هم پوره دي. اصلي خبره دلته راغله چې یو مقاصد دي او وسایل دي. مقاصد، مقصدونه او وسایل، وسیلې. نو په دې دین کې مقصد هم دی. مقصد زمونږ دا دی چې مونږ پیدا شوي د پاره د عبادت د الله. وسیله بیا دا ده چې مونږ په دنیا کې زندگی کو ژوند کو. نو دې دین مونږ ته د دنیا د زندګۍ چلونه هم راښودي، ترتیبونه مې راښودلي چې په هغې ترتیب مونږ د دنیا زندګي وکړو که نه، هغه زمونږ دپاره عبادت دی، مونږ ته الله اجر راکوي.
بل فرق دا دی چې زمونږ دا دین په لیکلو په لوستلو باندې مستند او معتمد دی. د هغو دینونه په لیکلو په لوستلو دومره معتمد نه وو. نو ځکه الله رب العزت وایي اقرأ اولنۍ واحده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې ونه ویلو چې قل الحمدلله یا سورة فاتحه یې وله کرانه وړه داسې ونه ویل چې الحمدلله رب العالمین. دا مې ورته ونه ویل چې یا ایها المدثر. دا مې په اول کې ورته ونه ویل چې یا ایها المزمل. د یا ایها المزمل معنی دا چې نور د ځان د پټولو وخت نه دی چې دعوت وکړه. یا مدثر نور ځان په کمبله کې د پټولو وخت نه دی چې بیان وکړه. د الحمد معنی دا چې ټول الوهیت صفاتونه خاص الله لره دي. او د وحی شروع په الحمدلله سره ونه کړه، مدثر سره ونه کړه، دا به وروسته دوی نازل شوي. مزمل سره ونه کړه. وجه دا ده چې د توحید دپاره، د دین دپاره، د دعوت دپاره مدثر او مزمل دا په دعوت لګي. سورة فاتحه دا په توحید لګي، د توحید رسول په دعوت سره. سورة فاتحه زده کړه، مزمل او د سورة مدثر نه چل زده کړه، خلکو ته یې ورسوه. خو د دې ټولو شیانو دپاره، د دعوت دپاره او د توحید دپاره او د احکامو دپاره علم ضرور دی. لومړی به علم حاصلوي، نو ځکه ورته وایي اقرأ، لوستل وکړه، لوستل پوهه حاصله کړه. که توحید زده کوې بې د پوهې نه او بې د زده کړې نه یې نشي حاصلولی. همداراز که احکام زده کوې بې د لوستلو نه یې نشي زده کولی. که دعوت زده کوې بې د لوستلو نه یې نشي کولی. لوستل ورته ضرور، لوستل زده کړه. ځکه وي اقرأ باسم ربک، او شروع به هم کوې د نامه د الله نه. وویل اقرأ قول الله باسم ربک، په نوم د هغه رب باندې چې ته یې پاللی په علم د توحید سره. الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړی دی، پیدایش ټول الله کړی. رد یې وکړه په شرک د خالقیت باندې، چې لومړۍ خبره دا وکړه چې دا ټول کائنات چې پیدا کړي دا رب العالمین پیدا کړي دي. د دې خبرې علم زده کړه، اقرأ، لوستل د دې خبرې وکړه، خلکو ته دا خبره زده کړه. خو دا خبره په دې نامه سره ورته زده کړه چې ګوره دا الله کړي. دا مخکې ذکر د عام وکړو، ذکر د خاص کړي، ځکه چې قرآن نازل شوی خاص خلکو. نو ویل چې خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من علق، د یوې ټوکرې د وینې نه، چکې وینې نه. ذکر د انسان بعد دویم، مخکې خلقه ذکر راکړي، انسان ذکر شوی که نه. اقرأ باسم ربک الذي خلق، قول الله په نامه د رب خپل هغه چې مخلوقات یې پیدا کړي. خو په دې کې انسان هم داخل دی. انسان تحسیس یې ولې بعد وکړو؟ خلق الانسان من علق، پیدا کړی دی انسان د چکې وینه. دې کې دوه شیانو ته اشاره ده. یو دا چې د دین رحمت ټولو ته دی، خو د دین زده کول په انسان باندې دي. دویم دا خبره کوي چې انسان ته ګوره غرور ونه کړي. تا ته قرآن نازل شو، تا ته دین راغی، پوهه علم درته راغی، غرور ونه کړي، خپل اصل ته وګوره، تشي نه پیدا یې. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان من علق، د هغې وینې نه چې هغه چکه غوندې ده. الله دلته د انسان هغه پیدایشي حالت ته علاقه ویل. علاقې ډېرې معنی دي په لغت عربي کې. یو د علاقې معنی ده جمع شوي وینه، دویم د علاقې معنی ده بندول، دریم د علاقې معنی ده یو شی راځوړندول، څلورم د علاقې معنی ده جوره. تاسو پیژنئ جوره په دې دښتو کې وي، د چینو اوبو کې وي، چې اوبو کې ده یو رقم چینجی دی. دا حیوانات ده، غویان چې اوبه کله څکي هغه تېره شي بیا د مرۍ پورې ورته ونښلي، هغه یې نه څکي. که د هغې علاج ونه شي هغه مړ کوي، حیوان مړ کوي. که انسان یې وڅکي، انسان ته هم د مرۍ پورې نښلي. چینجی دی خو دا یې نه څکي، داسې تور غوندې چینجی دی، سور تور بخن نسواري. اوبه خو دا د خټې چینجي رقم ده دی، او د اوبو کې ګرځي. که حیوان وڅکلي هغه تېر شو، هم مرۍ پورې ورته نښلي، هغه هم ډکېږي او تشېږي. دا یې نه څکي تر دې چې حیوان مړ کړه. که انسان وشکل، انسان هم داسې مړ کوي چې د هغې علاج ونه شي. بیا خلک اوس خو ډاکټران دي، خو مخکې به خلکو دا یو زګه ټوټه پیدا کړه، خوله کې به ورنسته هغه و ډېر ښوی دی، لکه د مهي په شان راوبایسته. نو د دې ماشوم اولني وهلت ته الله پاک علق ویلو. تشبیه یې ورکړه د څو شیانو سره. یو یې تشبیه ورکړه د دې سره چې دا انسان چې کله په رحم د مور کې اولنی وهلت لري، نو دا په شان ده د دې رحم په دیوال پورې راځوړند وي. دویم دغه ماشوم چې کله د رحم په دیوال پورې راځوړند شي، دا داسې ده لکه جوره، عین د جورې په رقم ده، هم په صورت کې او هم په هغه عمل کې. صورت مې د جورې په رقم ته وي، عمل مې د جورې په رقم ته وي. لکه څنګه چې جوره د حیوان مرۍ کې ونښلي او وینه ته نسکي، داسې دا د رحم دیوال پورې نښتې وي او هغه وینه ځان ته لږ لږ خوري، تر څو ورباندې خپله وده وکړي او نمو ورباندې په یو حالت نه بل حالت انقلابي حالت شروع شي. اوس چې کله د طب والاو په لیبراتوار او په ماشینونو په دې شیانو باندې د رحم دا حالات ولید، معلومات ورته وشو چې دا اوله کې دا انسان چې پیدا کېږي د رحم دیوال پورې نښتی وي، علق وي، راځوړند وي. دویم په شان د جورې وي، دریم د جورې په رقم ته وینه څکي. نو اوس دا خبره د دې خلکو نه پوښتنه کول پکار دي چې دې پیغمبر سره کوم داسې مایکروسکوپ موجود و، کوم داسې لیبراتوار موجود و، کوم داسې آلات موجود و چې د انسان هغه اولني حالاتو نه دا خبر شي چې دا د رحم دیوال پورې راځوړند وي، صورت یې په شان د جورې وي او عمل یې هم په شان د جورې وي. دا په څه دلالت کوي؟ دا دلالت په دې کوي چې دا پیغمبر علیه السلام دا رښتینی پیغمبر دی، دا دروغجن پیغمبر نه دی، دا د اعجاز دی، قرآن اعجاز دی.
1400 کومې خبرې چې پخوا قرآن کړي دي نن ټکي په ټکي رښتیا کېږي. هم د پرمختللې ټکنالوژي په مټ باندې په نورو شیانو سره څوک معلومولی هم نشي، نو دا د قرآن بل اعجاز دی. نو انسان ته اشاره وکړه چې ګوره ته د یو ټوکړه وینې نه پیدا یې، هغه اولني حالات د جوورې ته ورته دي او وینه دې خوړلې ده او په دیوال پورې نښتې وي، دومره اهمیت ته نه و. که اهمیت تا ته درکول شوی د دې وجې نه درکول شوی دی چې تا ته قرآن نازل شوی دی، تا ته علم درکول شوی. کوم علم؟ علم د وحي، تا ته پوهه درکول شي. دویم ځلي بیا ورته وایي اقرأ ولوله وربک او رب ستا الاکرم ډېر مهربانه دی. یوه مهرباني دا ده چې ته پیدا کړی، دویمه مهرباني دا ده چې تا ته د هغه د رحم د دیوال نه خوراک او څښاک شروع کړو. درېیمه مهرباني دا ده چې ته په مختلفو حالاتو کې د مور په رحم کې تربیه کړې وی پاللې، یو حالت نه بل حالت ته او بل حالت نه بل حالت ته په مختلفو صورتونو په مختلفو شکلونو باندې وپاره. بله مهرباني دا ده او بله مهرباني غټه مهرباني دا ده چې انسان پیدا کړي، اول عام مخلوقات بیا ته پکې خاص انسان پیدا شوي. بله مهرباني دا ده چې تا ته قرآن نازل کړم، خپله وحي در سره شریکه کړه انسانه. الله رب العزت د خپلو علمونو نه علم درکو، الله رب العزت د خپلو علمونو نه پوهه او علم درکو، پوه کړي، رازونه یې درکړه. اوس تفصیل کوي د مهربانۍ چې یوه غټه مهرباني د رب دا ده الذي علم بالقلم، ستا مهربان رب دا دی ښوونه یې کړې ده په قلم سره. ټول علم ټوله پوهه په قلم سره نه ده، اوس څوک نجاري کوي خو په قلم سره نه ده، څوک د ګاډو مستریتوب کوي خو په قلم سره نه ده، څوک نور کسبونه کوي خو په قلم سره نه ده، دا د نساجۍ والا دا خو په قلم سره نه ده. دا څنګه دلته قلم یاد کړو؟ نه ده، د ټولو علومو اساس قلم دی. د نجارۍ د علم قلم اساس قلم دی، د نساجۍ د علم اساس قلم دی، د میکانیک یا د مستریتوب دی د دې اساس هم قلم دی. په دنیا کې چې تاسو هر حرفه، هر کسب، هر پوهه ګورئ، د هغې محوري او اساسي نقطه کوم ځای نه اخیستل کېږي؟ قلم ده. دا ټول علوم په خپل ذات کې چاته محتاج دي؟ قلم ته محتاج. ځکه یې قلم یاد کړ. الذي علم بالقلم، هغه چې ښوونه یې کړې ده په قلم سره. علم الانسان، ښودلی د انسان ته الله دوه ځلې خلقه راوړې. ګورې آیات ته وګورئ، څه ناشنا ترتیب دی قرآن. دوه ځلې ټول راوړي دي، دوه ځلې اقرأ راوړی دی، اقرأ اقرأ، دوه ځلې رب راوړی دی، ربک الذي ربک وربک، دوه ځلې خلقه راوړی دی، اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، دوه ځلې علم راوړی دی، علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، دوه ځلې انسان راوړی دی، علم الانسان کلا ان الانسان لیطغى. هر یو هغه مقصدي ټکی دوه ځلې راوړی، یعنی اشاره شوه په دې کې دې ته چې د دنیا ټول کارونه او اسباب دا په جوړه روان دي، جوړه یوازې د رب ذات دی چې هغه په وحدت روان دی، هغه واحد لا شریک له ذات دی. جوور کتاب دی، جووري خبرې پکې دي، جوور علمونه پکې دي، جووري زده کړې پکې دي. نو ځکه یې ویل اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، ورښودلی دی انسان ته علم په قلم سره. یعنې د ټولو علومو د اساس نقطه چې دا قلم دی. نو قلم ته په اسلام کې څومره اهمیت ورکول شوی. سورت قلم کې قسم په خوړلی دی، دلته د وجه د قسم بیان کړی چې دا ولې قسم الله په خوړلی وایي، ځکه دا ډېره لویه مرتبه لري. همدا قلم دی چې خلکو ته د الله وحدانیت او د الله دین او د الله احکام ورسولو. علم الانسان ما لم يعلم، ښودلی دی انسان ته هغه څه ما لم يعلم چې مخکې دا ورباندې نه پوهېده. دې کې اشاره شو بل شي ته چې انسان د علم نه غاری دی او بربند دی، بلکې انسان به د پوهې دپاره او د علم حاصلولو دپاره زده کړې کوي. مکتب به وایي، مدرسه به وایي، پوهنتون به وایي. علم په درې قسمه دی، یو علمي فطري دی، بل علمي وهبي دی، بل علمي قصبي دی. علمي فطري په فطرت د انسانانو کې الله ډېر شیان اچولي، پوهه انسانانو کې هغه مکتب ویلی او که نه یې ویلی، لوست یې کړی او که نه یې کړی، هغه ته الله رب العزت ډېر شیان ورښودلي وي. بیا هغه یوازې د انسان پورې منحصر نه، نور شیانو کې هم دا فطري علم شته که. اوس مثلا ماشوم چې پیدا شي فورا د مور ته یې وروي، آیا د انسان د په دې وخت کې دا علم چا ورکړي؟ ماشوم ته. دې ته فطري علم وایي. په دې باندې نور قیاس دی. یو علمي وهبي دی. علمي وهبي بیا دې ته ویل کېږي چې تا باندې په ځوانۍ کې یا په دې وروسته چې کله ته ښه او بد ته پوه شې، تا باندې الله د غیبي علومو سرچینه راخلاصه کړه. الله درته د دهریانو یا د نورو بدعتیانو مشرکانو په مقابل کې جوابونه درښیي، جوابونه کوي. دې ته علمي وهبي وایي. یو علمي کسبي دی چې موږ تاسو په پوهنتونونو، مدرسو، مکاتبو کې کوم. څلورم علمي وحي دی، وحي کېږي پیغمبر ته. نو دې کې ټول علوم راغله. علم الانسان ورښوده څلور قسمه علمونه انسان ته، که علمي فطري دی، که علمي وهبي دی، که علمي کسبي دی او که علمي وحي دی. ما لم يعلم، په دې ټول علومو مخکې انسان نه پوهېده، بیا الله ورته وښوده، الله رب العزت دا علمونه ورته وښوده. نو ګوره په دې آیتونو کې ټوله خبره د لوستلو ده، ټوله خبره د زده کولو ده، او ټوله خبره د تربیه کولو ده. تربیه ده پکې، تعلیم او تربیه دواړه پکې. نتیجه دا راوځي دې کې تعلیم پروت دی، په دې کې تربیه پرته ده.
په قلم پرته ده، په علم پرته ده، په پوهه پرته ده، په زده کړې پرته ده. اقرأ اولولا بسم ربک، په نامه د رب الذي هغه ذات خلق چې پیدا کړي دي، خلق الانسان پیدا کړی د انسان من علق د ویچ د ټوکرې د وینې نه. اقرأ اولولا وربک الاکرم، ستا ډېر مهربانه رب دی. الذي هغه رب علم چې ښوونه یې کړې ده بالقلم په قلم سره. علم الانسان ښودلی د انسان ته ما هغه څه لم یعلم چې دا ورباندې نه پوهېده. مخکې ګوره انسان په هیڅ نه پوهېده. دا هر څه پوهه او علم چا ورکړی دی؟ رب العزت ورکړی دی. که علمي کسبي دی، که علمي فطري دی، که علمي وحي دی، او که علمي کسبي دی. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین. څو نعمتونه یې دلته په مخکې آیاتونو کې ذکر کړي. یو تخلیق، پیدایش، دویم د ادنا شي نه د بهترین انسان جوړېدل، دریم قلم، څلورم علم د هغه شیانو چې د انسان ورباندې نه پوهېده. اوس د دې ځای نه بعد الله وایي چې کلا ان الانسان، هېڅکله داسې نه ده. دا پنځه شیان یې مخکې ذکر کړه، وایي داسې نه ده. ان الانسان لیطغی، خامخه انسان سرکشه دی او نافرمانه دی او زورور دی. ان رآه، چې ګوري خپل ځان، استغنا، بے پروا. معنی د دې آیاتونو دا ده چې انسان کې چې انسانیت پیدا کیږي او انسان کې چې انسانیت راځي، دا په علم او قلم او پوهې سره راځي. که چېرته په کوم انسان کې علم نه وي، قلم ورسره نه وي، پوهه ورسره نه وي، هغه انسان سرکشه دی، هغه انسان ظالم دی، هغه انسان متکبر دی، هغه انسان ځان بې پروا ګوري، هغه انسان هیڅ نه دی. نو د انسان جوړښت او پوهه دا په څه کې ده؟ الله وایي چې دا په علم کې ده. علم زده کړه، قلم راواخله، چې دوه صفات الله درکړي او دوه صفات درنه لري. یو صفت به الله دا درکړي چې اخلاق او عاجزي به درکې پیدا شي، او دا صفت به درنه لري کې چې سرکشي او طغیان کوي. دویم صفت به الله په علم او قلم سره دا درکړه چې تکبر او لوی به درنه لري شي، او فکر او سوچ او پوهه به الله درکړه. نو ځکه الله وایي کله او هېڅکله داسې نه ده. ان الانسان، بېشکه انسان چې دی، لیطغی، خامخه سرکشه دی چې کله علم او قلم ورسره نه وي. ځکه ان رآه، ګوري، هودا، ځان لره، استغنا، بې پروا. ځکه چې علم او قلم نه لري نو ځان ورته ډېر بالا او اوچته ښکاري. الله وایي چې ګوره انسانه، یو سرکشي مه کوه او بله بې پروایي مه کوه. ځکه ان بېشکه چې الی ربک، رب ستا ته رجعه، بیا ورتلل دي. ګوره رب ته به ورځي او رب سره به پاتې کېږي، رب سره د ملاقات دی. نو په دنیا کې علم او قلم زده کړه چې دنیا دم ښایسته شي، او چې رب ته ورځي هلته هم سوال او جواب ته آماده یې، او جوابونه الله ته ورکړي. اوس په دې انسانانو کې الله د یو بدبخته انسان کیسه کوي او د یو نیکبخته انسان. په دنیا کې بدترین انسان کیسه دلته په دې آیاتونو کې کوي، او په کائناتو کې د بهترین انسان کیسه هم په دې را روانو آیاتونو کې کوي. الله وایي هغه انسان چې د علم او قلم سره الله راولېږه، هغه ته الله ډېره لویه درجه ورکړه. او هغه انسان چې د علم او د قلم نه انکار وکړه، هغه ډېر ذلیله او تر اوسه پورې ذلیله دی. نو د دنیا بهترین انسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بهترین انسانو، ځکه چې د علم او د علم الله ورکړ، او د قلم ترغیب محمد رسول الله خلکو ته ورکړ. خلک یې تشویق کړه علم ته، خلک یې تشویق کړه قلم ته. او مقابل کې ابو جهل راغی، خلک یې د علم او د قلم نه بندول، خلک یې جاهلیت، تورو تیارو او ظلم ته سوقولو. نو د دواړو کیسه دلته الله کوي. الله وایي رأیت الذي، آیت خبرې په هغه کس باندې مراد تن ابو جهل دی. ینها، چې منې کاوي، عبدن، یو بنده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اذا صلی، کله چې مونځ کاو. شان نزول دلته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، چې هغه په مکه کې مونځ کاو. ابو جهل راغی او د مانځنه یې منې کاو، په غاړه کې پوړي ورته واچول او زندۍ ورته واچوله. او اوس یعنې حکم یې عام دی. ډېر کسان داسې په دنیا کې شته چې خلک د مانځنه منې کوي، خلک د توحید نه منې کوي، خلک د جوماتونو نه منې کوي. ځکه مثال ابو جهل دی. نو ارایت الذین، مراد ابو جهل، ینها، چې منې کاوي، عبدن، بنده، مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی. اذا صلی، کله چې مونځ کاو په بیت الله کې. مرکزی انسان چې رسول الله دی، د مرکز نه یې ساراو چې بیت الله دی، مرکزی عبادت یې کاو چې مونځو. درې نقطې پکې دي. مرکزی انسان محمد رسول الله د عالم په مرکز کې مونځ کاو چې بیت الله دی، مرکزی عبادت یې کاو چې مونځ دی، دا راولګېده او دی د دې نه بنده. بل په اشرف المقامات کې، نه بهترینو ځمکو کې، الله رب العزت کوم ځای چې ډېر شرافت لري او کوم ځای چې ډېر محترم وي، هلته د خپل نبی ذکر په عبد سره کوي. په بندګانو کې په نسبت سره الله ته د عبد کلمه ډېره اوچته کلمه ده، ډېره د عزت او د شرافت کلمه ده، د بندګۍ کلمه. او د بندګانو په نسبت سره بنده ته بیا د رسول او د نبی کلمه اوچته کلمه ده. نو په کوم ځای کې چې الله رب العزت د خپل نبی نسبت خپل ځان طرف ته کوي، هلته د عبد کلمه راوړي. محمد رسول الله د عبد په نامه سره یادوي. کوم ځای کې چې د رسول الله ذکر خلکو ته کوي، هلته په رسول او په نبی سره ذکر کوي. او کله چې عام بحث کوي، نو بیا په محمد رسول الله سره ذکر کوي، خپل نوم ورته اخلي.
په سورة اسراء کې الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم په عبد سره ذکر کو ویلو بسم الله الرحمن الرحیم اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي التم په عبد سره ذکر کوي ته اشرف المقام او چې کله د قران د نزول خبره کوي التم په عبد سره ذکر کوي الله وی چې قران مو په چا نازل کړی دی قرآن په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی عبد سره دلته په عبد سره ذکر کوي چې د اشرف المقام دی دا مون چاته کې رسول الله ته کې نو ځکه عبد نو رسول او نبی ونه ویل بلکې عبد ویلو الله وی آیت خبرې په دې خبره آیت ګوري ان کان علی الهدى ک چرتوی دغه پیغمبر عبد محمد رسول الله دی په لار السما بدبخت انسان ته په دې خبرې کنه دا په سم لاري او امر بالتقوا یا حکم کوي پرهیزګاری سره چې تقوا او توحید او سنت دي او تر لګیږي او دا بنده نو څو کارونه وکړه د علم مخالفو یو بنده منی کو ته مانځنه دریم د هدایت ته ونه کاته د څومره بهترین انسان دی څلورم د امر په تقوا سره بنده چا ابو جهل الله وی ارایت آیت ګوري په دې خبره ان کذب وتولى د نسبت د دروغ کو محمد رسول الله ته وتولى او وګرځیدلو د حق نه د علم او د کلم نه کاروانه خسته چا ابو جهل نو دغه وجه چې دکې علم او کلم نو نیکان خلک د عبادتونو بندولو داغو لارښودونو هدایت ته نه کتل د امر او چې امر په تقوا کوي ته نه کتل رسول الله دروغ ویلو مخې واړاو د دې ټولو وجه دا چې علم او کلم نو بس د هدایت لار الله سره ته په علم او په کلم دا د اسبابونو سبب دی سره ته الله برابرای علم يعلم آیا پونه دی دا په دې خبره بیان الله بشک الله چې دی یارا ګوري هر څه هغه چې ابو جهل وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا هر هغه څوک چې دا کار کوي د موحدینو سره هر هغه څوک چې دا کار د موحدینو سره کوي په دې خبره نه دی پر خبرو چې الله هر څه ویني هر څه الله ته معلوم دي او الله به دوی انتقام اخلي اوس الله خبرداري ورکړي دي ابو جهل او د کسانو ته چې هغه د دین مخالفت کوي الله وی کله هیڅ کله داسې نه ده الا لم ينتهي قسم دې کمانه نشي دا ابو جهل د داسې کارونو نه یا هر هغه څوک چې موحدین او مؤمنان بندي د دین نه که چرته دوی منی نشي الله وی قسم مده دوی منی نشو د خپل کارونو چې د دین مراکز باندې موحدین باندې د دعوت او د امر بالتقوا او د هدایت والو سره مقابله کوي لنسبعن نرابکا ګودل را بالناسیتی په وختو تندی باندې د تندی د خپونه براوندې کې زجر ته اشاره ده الله وی تندی نه بدراونی سم دي سر نه بدراونی سم گزار بده کما چې د توحید مخالفت کوي د مرکز مخالفت کوي د منځ مخالفت کوي د تقوا مخالفت کوي د علم مخالفت کوي د کلم مخالفت کوي راو بدنی سم او کش بده کما او کم تندی نه هغه تندی چې هغه دروغجن تندی دی په دروغ کې رالوي شوی دی دروغ تندی دی ناسیتن کاذبتن په دروغجن تندینا د دروغجن تندینا بدراونی سم خاطیتن چې خطاکار دی خطاکار خو ځکه دی چې نیکان خلک او متکیان خلک د مانځنه بندي نیکان خلک د مانځو د دې شین نه بندي او د دین نه خلک بندي او دا په دې باندې راضي دي او په دې باندې خوشاله دي چې ګوندې زما شاته لخکري ولاړ دي زما شاته قوم ولاړ دی ابو جهل دا خبره کوله دا هو غریب انسان د سره څوک دي او زما شاته قریش دي او زما شاته عرب دي الله وش پروا خو د دین لرمه فلیدعو आवाज د وکا راود بلی نادی خپل مجالس خپل پارلمان دار ندوی خلق قریش ټول دراو بلی په چا چې د اعتماد دی هغه ته د غږ وکا هغه وخت خطاب هغه ته د اوس خطاب ټول کافرانو ته دی چې کله زما عذاب راشي بیا ټول روبلې تاسو خپل مجالس خپل قوتونه خپل حکومتونه خپل عساکر خپل زور خپل پاور بیا ټول روبلې فلیدعو نادیا پس راوده بلی مجلسیان خپل الله وی ز خپل صدر تنو تاسو مقابل کې بزاغ زبانی عملیه کې رو غاړم الله وی سندعو زردې چراو ببلو مونږه الزبانیه د دوغس ملائکه د دوغس زورور ملائکه دي هغه برو بلم الله وی چې هغه نونس ملائکه دي هغه برو بلم ابو جهل به دا خبره کوله چې مړه دا ټول ماته پرې دی تاسو هیڅ خطر مه کوئ تاسو هیڅ خطر مه احساسوئ زه پوښو د ملائکه پوښه نونس ملائکه د دوه بڅوکه او د دوی وسط شه ده الله وی کله هیڅ کله داسې نه ده لا تطیعو خبردار شه د خبره مو منه او دوب سمور کیږي د دونه مخه پکېږي د دوی تاثیر لاندې مرزه بلکې خپل رب ته عبادت کوي خپل رب ته دعوت کوي په خلق را باندې وسجد او نږدې شه الله ته وخت نه سجده وکړي الله ته یا منځ کوي الله ته وخت قریب او د الله نږدېواله حاصل کوي نږدېواله د الله حاصل کوي نو دا کارونه وکړي الله رب العزت به درته عزت درکا الله ته نږدېکت په سجده کیږي الله ته نږدېکت په اطاعت کیږي او سجده او اطاعت دا په قلم او په علم زده کیږي او کله چې مادي زور راځي به الله عذاب را لیږي که د مادیاتو نه کار اخلي الله وي سند الزبانی زبغه د دوغس ملائکه را بلمه او دوغس ته ورګرځوم صلی الله علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین